د حماد پلارجان د یوه ټلیفون له وجې ټوله سیند سره ګډوډ سو. ویل چې ما خبرو کې واورېدل خیبر پښتونخوا کې زیاتې اوبه راغلي دي چې ډېرې تباهیانې کړي دي. زه نه غواړم چې تاسو مخ ته لاړ سئ، برته پنډیو خواته راسئ. حماد خو د پلار خبره ومنله او ویې ویل چې برته پنډۍ ته ځو، خو ځینو ملګرو ویل چې نه جنت ابشار ته ځو. دوی په دې پسا وو چې ځو یا نه ځو. هم په دې ساعت د دې کلي یو کس ما دلته ویل دی او د هغه سره په خبرو سولم. راته ویې ویل چې زموږ کلی د خیبر پښتونخوا اخري کلی دی. د دې بارډر د پنجاب او کشمیر سره دی. دلته خلک پښتو او هندکو ژبه وایي او د هر کور څخه یو یا دوه کسه بار مزدوري کوي او خپل کور پر ساتي. خلکو د خپل کورو وسنګ د کوچنۍ ځمکې جوړې کړې دي چې په دې کې دوی د کور دپاره سبزي، جوارۍ او نورې میوې کري. صحیح شکریه، تانکس. دی وایي چې دغه هغه سیر د آزاد کشمیر دی، دا اوس کې ګرځو، دا خیبر پښتونخوا ده، د پښتنو سیمه، او هغه خواته پنجاب دی. نو ما ورته ویل دلته چش کېږي، وایي سیبونه هر څه کېږي، خو دلته ګرده خلک چې دي د هغو بار یې او دلته خالي ماضي یو دوه کسان یې اوس دي. غرضب یې دلته هندکو پښتو ویل کېږي. دغه کس سره په خبرو ونه چې ملګرو آواز وکړي او ویل چې په زه له برته ځو پنډۍ ته. نو زړه باندې مې د ادراس سولو چې یاره دا دومره سفر مې د څه لپاره وکړي. دوی ویل چې مخته کېدی سي لارې خراب وي، باران وسي یا وریځ رایله سي، او بیا د احمد پلار هم نه غواړي چې موږ مخته لاړ سو. نو برته راوګرځېدل. زړه مې ډېر زیات خفه و چې دا دومره سفر مې د دې ابشار لپاره کړی و. سوچ مې دا و چې جنت ابشار ته به ځم، هلته به الوتکه الوزوم، ولاګ به جوړوم، خو دغه ارمان مې برته په زړه باندې پاته سولو. په لار یو ځای ودرېدلم، هلته مې څه عکسونه او ویډیوګانې جوړې کړلې. حماد مې په دې ډېر زیات خوښ سولو چې د پلار خبره ومنله او برته راوګرځېدی. پلار غر دی چې د اولاد د ښه مستقبل لپاره خپله ځواني قربانوي. پلار رڼا ده چې ځان په لمر کې سوځي خو اولاد ته سایه جوړوي. یوازې پلار دی چې د ده په دعا باندې اولاد ته جنت او کامیابي میلاویږي. نو که تاسو پلار لرئ، قدر یې وکړئ. د پلار په رضا کې د الله رضا ده. موږ دلته د خانپور بازار رالو، هغه ملګري یادې روان شولو، اوس به بس په هغو پسې کېږي. د دوی دا چکر کې ګوره سره ګډوډ دی، وایي پنډۍ ته ځان باد کړو، مال څه پیدا. ټوله ملګري چې ایوبیا ته راورسېدل نو دلته سره یو ځای سولو او دا پرېکړه وکړه چې مال روډ ته به ځو او د مال روډ څخه وروسته به بیا پنډۍ ته ځو. پولیسوالو څخه مې پوښتنه وکړه مال یې ډرون دلته والوزم یا هغه دلته الاو نه دی. ګوره چې دوی د ځانه وویله که نه دی الاو؟ ځان یې وویل، خبر مې نشي خبر. ولا نور څه درته وایم، که نه صحیح دي دلته کورونه نه دي، خو دا به نه وي الاو، پرمیشن به نه وي.